سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. نبوي سیرت. د سیرت خپرونه هر ورځ د سهار له 6:30 دقیقو تر 7 بجو پورې له شریعت غږ رادیو څخه واورئ. این برنامه را هر روز از ساعت 6:30 الی 7 صبح از صدای شریعت شنونده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ رادیو محترم اوریدونکو او د نبوي سیرت د خپرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ او خوشحاله یم چې دا د یو ځل بیا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک سیرت د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې یم. دیندار اوریدونکو، په دې هیله چې سهار مو د لوی خدای جل جلاله په عبادت سره پیل کړی وي او همداراز دغه خپرونه په غور سره تر پای پورې واورئ. دا دی په همدې هیلې خپرونه پیلوو. محترم اوریدونکو، په دې خپرونه کې بیا هم غواړو چې د یمن د خلکو د اسلام راوړو په اړوند تاسو دیندارو او معزز اوریدونکو ته ځینې نور معلومات هم درکاندو. د فارس هغو رئیسانو چې په یمن کې استوګنه خوښه کړې وه، هغوی د یمن خلکو په خپله اصطلاح کې په انبانومي نامه سره یادول. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په 10 هجری کال کې وبر ابن یخنس د دې لپاره د فارس دغو رئیسانو ته یعنی انباو ته ورولېږه چې دغه رئیسان اسلام ته راوبولي. وبر ابن یخنس د نعمان ابن برزج یعنی بزرگ په کور کې د هغه د زامنو میلمه شو او له دغه ځای نه کې د فیروز دیلمي، مرکبوت او وحب ابن منبه په نوم خطونه ولیږل چې په دغو خطونو کې هغوی اسلام ته رابللي وو. د دغو خطونو په اثر دغه ټول خلک مسلمانان شول. په صنعا کې د ټولو نه لومړی چې کوم شخص قرآن عظیم شان یاد کړی و، هغه د مرکبوت زوی عطا و او همداراز وحبن ابن منبه هم قرآن یاد کړی و. پیغمبر علیه السلام په ټول یمن کې د اسلام د بلنې لپاره حضرت معاذ ابن جبل او حضرت ابو موسی اشعری وټاکل. دا دواړه صحابه کرام د یمن یو ولایت ته ولېږل شول. د دوی د رخصتولو په وخت کې چې جناب پیغمبر دوی ته کومې خبرې وکړي او په دغو خبرو کې دوی ته کوم شیان ور وښودل، هغه په حقیقت کې د اسلامي تبلیغ اصول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته وفرمایل خلکو سره نرمي او آسانی کوئ او له سختګیرۍ نه ډډه وکړئ. خلکو ته زیری اوروئ او په خلکو کې کرکه مه پیدا کوئ. دواړه په ګډه کار کوئ. تاسې سره به داسې خلک مخامخ کیږي چې هغوی به د یو مذهب پیروان او تابع وي. کله چې تاسې د دې ډول خلکو سره مخامخ شوئ، نو لومړی هغوی توحید او رسالت ته راوبولئ. کله چې هغوی ستاسې دغه خبره ومنله، نو ورته ووایاست چې لوی خدای جل جلاله په تاسې په شپه او ورځ کې 15 وخته لمونځونه فرض کړي دي. او کله چې هغوی دا خبره هم ومنله، نو هغوی په دې هم پوه کړئ چې پر تاسې زکات هم واجب دی. د زکات دغه مال به ستاسې له بډایانو څخه اخیستل کیږي او ستاسې بېوزلو ته به ورکول کیږي. دې خبرې ته مو هم فکر ووسه. کله چې هغوی د زکات ورکول ومنل، نو تاسې داسې ونه کړئ چې د هغوی د مالونو څخه ښه شیان راټول کړئ.
تل د مظلومانو د ښیراوو څخه ډډه کوئ او دا ځکه چې خدای جل جلاله او د مظلوم په منځ کې کوم حایل نشته. حضرت ابو موسی اشعري پوښتنه وکړه چې د خدای پیغمبره زموږ په یمن کې د وربشو او شاتو نه شراب جوړیږي، آیا دغه شراب هم حرام دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هو، هر هغه شی چې نیشه را پیدا کوي هغه حرام دي. یمن ته نږدې د نجران ایالت پروت دی. نجران نومي ځای په عربو کې د عیسایت ځانګړی مرکز و. حضرت جناب پیغمبر حضرت مغیره ابن شعبه چې د حدیبیې د 9 هجري کال د روغې نه پخوا مسلمان شوی و، نجران ته د دې لپاره ولېږه چې د نجران خلک اسلام ته رابوبولي. عیسایانو په دغه وخت کې په قرآن عظیم شان باندې اعتراضونه کول. کله چې د هغوی دغو اعتراضونو ته جواب نشوای ورکولی نو بیرته راغی. د بیرته راتګ نه وروسته حضرت جناب پیغمبر دغو خلکو ته اسلام ته د رابلنې خط ولېږه. په دغه خط کې هغوی ته لیکلي و چې که تاسې اسلام نه منئ نو د اسلامي سیاست اطاعت ومنئ او جزیه راکړئ. د نجران د خلکو د راهبانو او مذهبي مشرانو یوه ډله د حال د معلومولو لپاره مدینې منورې ته ولېږل شوه چې د دوی دغه وفد په هکله پوره او مفصل بیان به انشاءالله په نورو خپرونو کې راشي. سربیره په نصاراو په نجران کې لږ او ډیر مشرکان هم اوسېدل. په دې خلکو کې بنو حارث ابن زیاد یوه قبیله وه چې د مدان نومي بت عبادت به یې کاوه. له دې کبله دا قبیله په خلکو کې په عبد مدان نومي مشهوره شوه. د 10 هجري کال د ربیع الاخر په میاشت کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دغه ځای ته د اسلام د تبلیغ لپاره ولېږه. کله چې حضرت خالد رضی الله تعالی عنه دغه ځای ته ورسید نو دغه ټوله قبیله مسلمانه شوه. حضرت خالد په دغه ځای کې لږې ورځې تېرې کړې او خلکو ته د قرآن عظیم شان او اسلام احکام وروښودل. د یمن خلک بې د کومې هڅونې یعنې ترغیب او بیرونې یعنې ترهیب نه د زړه له کومې مسلمانېدل. کومه دا ډول پیښه نه وه چې هغه د خدای پاک د خاص رحمت سبب نشي. کله چې د اشعریانو د راتګ خبر راورسید او حضرت جناب پیغمبر مسلمانانو ته زیری ورکړ چې سبا خلک راځي، دغه خلک د پاکو او نرمو زړونو خاوندان دي. کله چې همدان نومي قبیله مسلمانه شوه نو په دغه کار حضرت جناب پیغمبر د شکر سجده په ځای کړه او هغوی ته د دوی په غیاب کې د سلامتۍ دعا وکړه. همداراز کله چې د حمیر او تمیم وفدونه راغله نو جناب پیغمبر اول د تمیم نومي قبیلې خلکو ته خطاب وکړ چې تمیمو تاسې زیری قبلوئ؟ بنو تمیم وویل یا رسول الله موږ خو زیری قبول کړ خو موږ ته خو هم یو څه راکړه که نه. جناب پیغمبر له دوی څخه مبارک مخ واړاوه چې د زیري او بشارت نه بل هم کوم یو ښه شی شته؟ د دې نه وروسته جناب پیغمبر د یمن خلکو ته مخ ور واړاوه او وی ویل د یمن خلکو تمیم خو زیری قبول نه کړ نو تاسې قبول کړئ. د دې وینا په مقابل کې د تمیم خلکو بی اختیاره په لوړ آواز وویل ای د خدای رسوله موږ قبول کړ. بیا حضرت جناب پیغمبر په عمومي ډول وویل ایمان د یمن د خلکو ایمان دی او هوښیارتیا د یمن د خلکو هوښیارتیا ده. د یمن مبلغان حضرت علی معاذ ابن جبل او حضرت ابو موسی اشعري د حجة الوداع په وخت کې له یمن نه بیرته راغلل او د حضرت جناب پیغمبر سره یو ځای حج وکړ. د دې مبالغانو سره د یمن ډیر خلک چې نوي مسلمانان شوي و د حج د زیارت لپاره هم راغلي وه. اوس به راشو په بحرین کې د خلکو د اسلام د راوړو په اړوند ځینو معلوماتو ته. بحرین په 8 هجري کال کې د ایران د حکومت په حدودو کې داخل و او د عربو قبیلو په درو او ناوو کې استوګنه کوله. په دغو عربي قبیلو کې چې کومو عربي قبیلو ډیر اغیز او رسوخ درلود
هغه عبدالقیس بکر ابن وائل او تمیم نومي قبیلې وې. په دې قبیلو کې د عبدالقیس نومي قبیلې څخه منقذ ابن حبان یو شخص د سوداګرۍ لپاره روان شو. څرنګه چې دغه لار په مدینه منوره تېره شوې وه، نو مدینې ته له رسېدو سره دی په مدینې منوره کې څو ورځې ایثار شو. کله چې حضرت جناب پیغمبر له ده څخه خبر شو، نو دې شخص ته ورغی او هغه یې اسلام ته راوباله. دغه شخص مسلمان شو او د حضرت جناب پیغمبر نه یې سوره فاتحه یعنی الحمدلله او سوره اقرا زده کړل. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته یو فرمان ورکړ، کله چې دی د سفر نه بیرته خپل ځای ته ولاړ، نو تر څو ورځو پورې یې دغه خبره پټه وساتله. خو کله چې دی خپلې ښځې په لمانځه ولیده، خپل پلار منذر ابن عاید ته یې شکایت وکړ. هغه د منقذ نه د دې کار پوښتنه وکړه او د ډیر بحث او مباحثې نه وروسته منذر هم مسلمان شو او د جناب پیغمبر مبارک فرمان خلکو ته واوراوه. دغه ټول خلک مسلمانان شول. د صحیح بخاري په کتاب الجمعه روایت کې راغلی دي چې د نبوي مسجد نه وروسته له ټولو نه لومړی د جمعې لمونځونه چې په کوم مسجد کې شوي دي، هغه د بحرین د جواسی نومي کلي مسجد دی. له دې څخه دا خبره ثابتېږي چې اسلام په بحرین کې په ابتدایي زمانه کې خپور شوی و. دې خلکو د مسلمانېدو نه وروسته د 1400 تنو یوه ډله د هیئت په ډول د حضرت جناب پیغمبر د کور خواته ورورسېده چې د جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدو ته دومره لیوال و چې د خپلو سپرلیو څخه یې ورودانګل او د جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونه یې ښکل کړل. لیکن منظر د لیوالتیا سره سره د ادب لحاظ وساته او اول د خپل استوګنځي ته ورغی او د کالیو بدلولو نه وروسته د جناب پیغمبر مبارک حضور ته حاضر شو او د هغوی مبارک لاسونه یې ښکل کړل. په 8 هجري کال کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم علا ابن حضرمی د اسلام د تبلیغ لپاره بحرین ته ولېږه. په دغه وخت کې په بحرین کې د ایران لخوا منذر ابن ثابی والی و. هغه مسلمان شو او له ده سره ټول عرب او هغه عجم چې په دغه ځای کې اوسېدل مسلمانان شول. د بحرین په سیمه کې حجرنومه یو ځای دی. په دې حجرنومي ځای کې د ایران لخوا سبیخت حاکم و. حضرت جناب پیغمبر دغه سیبخت نومي شخص ته هم لیک وربلېږه او هغه هم مسلمان شو. په 8 هجري کال کې عمان د ازنومي قبیلې په لاس کې و او عبید او جعفر د دې ځای رئیسان و. بیا هم په 8 هجري کال کې حضرت جناب پیغمبر د ابوذر انصاري د قرآن حافظ او عامر ابن العاص په لاس دغو دواړو ته اسلام ته د رابلنې یو لیک ورولېږه. دغه دواړه رئیسان د دغه لیک په اثر مسلمانان شول او دغه ځای ټول عرب د دغو رئیسانو د تشویق په اثر د اسلام منلو ته هم حاضر شول. په 9 هجري کال کې چې د شام په شاوخوا کې چې کوم خلک و، په هغو کې ډیر ریاستونه و. په دغو ریاستونو کې معان نومه یو ځای د ټولو هغو سیمو سره چې په معان پورې تړلی و، فروه ابن عروه د ریاست لاندې و. خو په خپله فروه د رومي سلطنت لخوا په دغه ځای کې د یو والي غوندې و. کله چې ده د اسلام په اصولو تر یوې اندازې ځان پوه کړ، نو مسلمان شو او حضرت جناب پیغمبر ته د خپل اسلام د څرګندولو په لړ کې یوه کچر هم د هدیې په ډول ورولېږله. کله چې عیسایان او رومیان د ده د مسلمانېدو نه خبر شول، نو دغه والي یې ونیوه او په دار یې وځړاوه. په دغه وخت کې چې دی په دار ځړول کېده، نو داسې ویل: مسلمانانو سردارانو ته زما دغه پیغام ورسوئ چې زما جسم او زما عزت ټول زما د پروردګار له نوم نجار دی. د شام او عرب په منځ کې عذره، بلی، جزام او نورې قبیلې پرتې وې. څرنګه چې په بلی نومي قبیله کې د حضرت عامر ابن العاص د نیکه کورنۍ اوسېده، نو له دې کبله دی د مبلغانو له یوې ډلې سره دغې سیمې ته ولېږل شو. خو کله چې دی جزام نومي ځای ته ورسېد، نو په دغه ځای کې له دوی سره دا ویره ملګرې شوه چې
د دې خلکو لخوا په موږ یرغل ونه شي. له دې کار څخه نبوي دربار ته خبر ورکړ او د نبوي دربار نه د دوی د ساتنې لپاره د حضرت ابو عبیده تر مشرۍ لاندې یوه اندازه لښکر ولېږل شو. دې لښکر ته د سیرت د پوهانو په اصطلاح کې غزوة السلاسل وایي. د سیرت خپرونه هره ورځ د سهار له 6:30 تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. اوس به راشو د عربو د جرګو یعنې وفدونو د رالېږلو په اړوند ځینو معلوماتو ته. کوم خلک به چې په اسلام د مبلغینو د بلنې منلو نه وروسته په خپله نبوي دربار ته حاضرېدل او غوښتل به چې نبوي دربار کې د خپل اسلام اعلان وکړي. د سیرت پوهانو په خپلو کتابونو کې دغه خلکو د وفود تر عنوان لاندې یاد کړي دي. د دې ډول جرګو شمیر ډېر زیات دی، خو ابن اسحاق یوازې 15 وفدونه یاد کړي دي. د سیرت شامی نومي کتاب مصنف د ډېرو څېړنو او پلټنو نه وروسته په خپل کتاب کې 104 وفدونه یاد کړي دي. که څه هم په دې کتاب کې د په ځینو ځایو کې په ډېرو ضعیفو روایتونو استناد کړی ده او د ډېرو وفدونو نومونه یې مبهم ګڼلي، خو سره د دې دا یوه منل شوې خبره ده چې د وفدونو اصلي شمیر د ابن اسحاق له روایت نه ډېر زیات دی. حافظ ابن قیم او قاسطلاني د ډېر تحقیق او احتیاط نه وروسته له دغو وفدونو څخه یوازې 34 وفدونه په مفصل ډول یاد کړي دي. اصلي خبره دا ده چې ټولو عربو د مکې معظمې د وروستۍ فیصلې انتظار کاوه. کله چې مکه معظمه فتح شوه نو دغه انتظار پای ته ورسید او اوس هرې قبیلې ته دا موقع په لاس ورغله چې په خپله خوښه په آزاد ډول دارالاسلام یعنې مکې مکرمې ته ورشي او په خپله د خپل برخلیک یا سرنوشت پریکړه وکړي. که څه هم عربو ته دا خبره په ښکاره ډول معلومه شوې وه چې اوس دوی د اسلام په مقابل کې څه نشي کولی، خو د خیبر او نورو ځایونو د وضعیتونو څخه ورته دا خبره هم معلومه شوې وه چې موږ دې خبرې ته څوک نه اړ کوي چې هرومرو د مسلمانان شو، بلکې موږ ته دا اختیار راکول کیږي چې په جزیه او یا کومه بله طریقې سره موږ د مسلمانانو سره روغه وکړو او په دې ترتیب خپل پخوانی اصلي حالت په ځای وساتو. د مکې معظمې د نیولو سره سم د هرې خوانه د هیئتونو او پلاو راتګ پیل کړای شو او پرته له یو څو هیئتونو څخه نور هر څومره هیئتونه چې مکې مکرمې ته راغلل هغوی په نبوي دربار کې هغه شیان ولیدل چې د مکې معظمې نه خپلو هیوادونو ته د ایمان د روښانه مشعلونو سره بیرته ولاړل. د عربو هغه ډېرې قبیلې چې د هغوی اغیز او رسوخ تر ډېرو لرو ځایونو پورې خپور وه، بنو تمیم، بنو سعد، بنو حنیفه، بنو اسد، کنده، حمیر، سلاطین، همدان، اسد او تینیمې قبیلې وې. د دې ټولو قبیلو هیئتونه نبوي دربار ته راغلل. په دې هیئتونو کې ځینې سفارتونو ملکی حیثیت درلود. معنا دا چې یوازې مقصد دا و چې د یو فاتح پر حیثیت له حضرت جناب پیغمبر سره معاهده وکړي، خو ډېر سفارتونه د دې مقصد لپاره راغلل چې د اسلام په حقیقت ځانونه پوه کړي او بیا وروسته مسلمانان شي. که څه هم د دې جرګو ډېره برخه د مکې معظمې د نیولو نه وروسته په 8م، 9م او 10م هجري کال کې راغلي، خو په دې کې به دا خبره بې ځایه نه وي چې د بیان د تسلسل لپاره له دې وفدونو څخه د څو لومړنیو وفدونو بیان هم وکړای شي. یوه مزینه قبیله وه. دا لویه قبیله وه چې مدر نومې قبیلې ته د دې قبیلې د سلسلې د رسېدلو نه وروسته د قریشو د کورنۍ سره ګډېږي. نعمان ابن مقرن مشهور صحابي چې د مکې معظمې د نیولو په وخت کې د مزینه قبیلې علمدار و، د همدې مزینه نومې قبیلې څخه و چې اصفهان هم دې شخص نیولی او فتح کړی ده. په 5م هجري کال کې د دې قبیلې 400 تنه د سفیرانو په حیث د جناب پیغمبر په مبارک حضور کې حاضر شوه او مسلمانان شول. علامه عراقي په خپل منظوم سیرت کې
داسې لیکلي دي له ټولو نه لومړی وفد چې مدینې منورې ته راغی هغه د مزینه قبیلې و چې په 5 هجري کال کې راغلی و. بل د بنو تمیم وفد و. د بني تمیمو وفدونه په ډیر شان او شوکت راغلل. د دې قبیلو ټولو لوی رئیسانو لکه د اقرا ابن حابس، زبرقان، عامر ابن الاحتم، نعیم ابن زید او دوغوندې لوی رئیسانو په دې وفدونو کې ګډون کړی و. او هغه عینیه ابن حسین الفزاري هم له دې وفدونو سره مل و چې تل به یې د مدینې منورې تر شاوخوا پورې حملې او یرغلونه کول. که څه هم دا خلک د دې لپاره راغلي و چې په نبوي دربار کې خپلو مسلمانېدو اعلان وکړي، خو تر دغه وخته پورې لا د دوی په مغزونو کې د عربي فخر او غرور نشه پاتې وه. کله چې دوی د نبوي دربار یعنې نبوي مسجد ته راورسېدل، نو په دغه وخت کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې تشریف درلود. دوی د حضرت جناب پیغمبر د کور دروازې ته ورغلل او په چیغو یې دا نارې وهلې چې د باندې راووځه. کله چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم له کور څخه د باندې ووته، نو ورته وویل چې ای محمده، موږ د دې لپاره راغلي یو چې تا سره مفاخره وکړو، معنا دا چې د یو بل په مقابل کې خپل افتخارات بیان کړو. جناب پیغمبر دوی ته دغه کار اجازه ورکړه. دا اجازه له اخیستلو نه وروسته عطار ابن حاجب د دوی هغه مشهور خطیب و چې د نوشیروان په دربار کې دته د ښه تقریر د لوړې خطابې په بدل کې د کمخواب خلعت او جائزه هم ورکړل شوې وه. دا سړی پورته شو او د خپل قوم د افتخاراتو په حق لګې یو ډیر مفصل تقریر وکړ چې لنډ مطلب دا و: د هغه خدای ډیر شکر دی چې د هغه د مهربانیو په برکت موږ د تاج او تخت او قیمتي خزانو خاوندان او د ختیځې خوا د ټولو قومونو څخه د ډیر عزت او لوړ مقام خاوندان شو. نن موږ سره څوک سیالي کولی شي، او که څوک د دې خبرې دعوا کوي، نو هغه د هغه کارنامې میدان ته راوباسي چې موږ خلکو ته ښودلي دي. کله چې عطار خپله وینا خلاصه کړه او کېناسته، نو جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ثابت ابن قیس ته اشاره وکړه چې د وینا ځواب ورکړه. د ثابت د تقریر لنډ مطلب دا دی: د هغه خدای ستاینه او ثنا ده چې ځمکې او آسمانونه یې جوړ کړل. هغه موږ ته پادشاهي راکړه او د خپلو بندګانو څخه ډیر ښه شخص انتخاب کړ. داسې شخص چې د ټولو نه په نسب کې شریف، له ټولو نه په وینا کې ډیر رښتینی او له ټولو نه ډیر د ډیرو ښو او لوړو اخلاقو خاوند و. هغه د ټولو عالم انتخاب و. د دې کبله په هغه خدای کتاب نازل کړ. هغه خلکو ته د اسلام بلنه ورکړه. نو د ټولو نه لومړی مهاجرینو دغه بلنه ومنله او مهاجرینو نه وروسته موږ انصارو دغه بلنې ته لبیک ووایه. موږ الهي انصار یعنی د خدای جل جلاله انصار او د رسالت وزیران یو. کله چې د تقریر او ویناګانو دوره پای ته ورسېده، نو د شعرونو وار راغی او د هیئت لخوا د تمیم مشهور شاعر زبرقان ابن بدر یوه قصیده ولوسته چې په هغې کې داسې راغلي: موږ د قام لویان یو، هیڅ کومه قبیله موږ سره سیالي نشي کولای. موږ هغه خلک یو چې په تختونو کینو او کلیساګانې جوړوو. په روایتونو کې راغلي دي چې یو شخص مدینې منورې ته راغی او داسې نااشنا تقریر وکړ چې حاضرین ورته حیران پاتې شول. په دغه وخت کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په ځینو تقریرونو کې جادو وي. د اصحابه فی الحال الصحابه نومي کتاب څخه معلومیږي چې دا الفاظ د حضرت جناب پیغمبر د زبرقان د تقریر په هکله ویلي وه. لنډه دا چې هر کله د زبرقان وینا خلاصه شوه، نو جناب پیغمبر د نبوي دربار شاعر حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ته وکتل. د دغو کتلو په اثر هغه پورته شو او وی ویل: د فهر د قبیلې مشرانو او د فهر ورونو خلکو ته هغه لارښوونې دي په کومه لار چې دوی په خپله روان دي. د دې هیئت په غړو کې اقرا ابن حابس د عربو مشهور حاکم و. یعنی اقرا یو داسې شخص و چې قومي منازعې او جګړې به
ده ته راوړاندې کېدلې او د ده فیصلې به ټولو خلکو منلې. دی له مسلمانېدو نه وړاندې مجوسي و. ده د دې خبرې دعوا کوله او هر کله چې دی له هیات سره نبوي دربار ته راغی، حضرت جناب پیغمبر ته دغه دعوا وویله چې زه چې څوک وستایم هغه وځلیږي او چې زه چاته بد ووایم نو په هغه داغ ولګېږي. کله چې د نظم او نثر دغه جګړه او مقابله پای ته ورسېده نو د هیات غړو دا حقیقت ومانه او اعتراف یې وکړ چې د رسالت د دربار خطیبان او شاعران زموږ له شاعرانو او خطیبانو څخه ډیر ښه او لوړ دي. له دې نه وروسته ټول مسلمانان شول. حضرتمن اوریدونکو، زموږ د خپرونې د پای شیبې شوې. اوس له تاسې اجازه غواړم ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.